السلام علیکم ملګرو، زه بیا کله ستړي نشئ ملګرو. نن به بیا موږ په ټیک ټاک په باره کې خبرې کوو چې آیا پاکستان کې بند شوی دی آیا دلته چلیږي که نه چلیږي، د هغې په باره کې به خبرې کوو. هغه به تاسو ته ښایي چې څنګه چلولی شئ. نو بس ځو به دغه اپلیکیشن طرف ته. بس دغه یوه هیله ده که زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړی نه، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بل آیکن وسوځئ، زموږ هر ویډیو تاسو په وخت باندې میلاویږي. نو تاسو ورشئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور کې به ولیکئ پیزیپون. چې تاسو ولیکو نو تاسو دا یو وی پی این دی چې را ډاونلوډ هم کړو. زه به ته وښیم دا پیزیپون پرو دی. دا تاسو انسټایل هم کړو، را ډاونلوډ هم کړو. دا په دې به دغه باندې به تاسو بیا خپل ټیک ټاک چی چلولی ښه په اسانه سره. نور ویب سایټونه هم پې چلیږي په دغه باندې، کوم چې بند یا بین شوي دي پاکستان کې، هغه پرې ټول چلولی کېږي. تاسو کتلی شئ. زه به ټیک ټاک اوس چیک کړم چې ټیک ټاک چلی که نه چلی. تاسو به همدغه وګورئ، یعنې دغه ټیک ټاک دی چلیږي ښه په دغه باندې. تاسو دا وینئ، دا په دغه باندې چلی باندې ټیک ټاک. خپلې ویډیوګانې هم پې اپلوډ کولی شئ، هر څه پې شئ کولی ښه په دغه باندې. نو دغه یو ښه دغه دی اپلیکیشن دی، تاسو انسټال کړئ. پیزیپون پرو نوم یې دی او د هغې په دغه باندې به تاسو بیا خپل هغه ټیک ټاک شئ چلولی. نو چونکې دا لږ سلو دا دی چې ډیټا باندې چلیږي، نو په دغه وجې باندې دلته لږه ډیټا هم سلو ده، نو دغې وجې نه ډیټا هم لږ دغه کوي، اړې کوي، نو سلو ده. نو امید ده نننۍ ویډیو هم دومره، بیا به هم میلاوي، بیا هم درته یو ښه اپلیکیشن راوړو. هغې پورې موږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.